السلام علیکم دوستانو شیردل تخنیکی معلوماتی چینل تا خراغلاس الله تعالی دی وکي د صحت او عافیت جامه پتن زمونږ د نن ورځې ټاپک او موضوع د سولر انورټر د مهمو فالټونو یعنی نقصاناتو پر رابطه باندې دا چې دا مهمو فالټونه عبارت دي د 01 02 03 04 05 01 لاس 15 او اخري د بي پي څخه چې دا فالټونه او نقصانات د سل وجې راځي او د دې د حل لارې څه دي. نو دوستانو زه غواړم په دې رابطه ستاسو سره مختصر لنډ او مهم معلومات شریک کوم. نو دوستانو دا ویډیو مسکیپ کوئ تر اخره پورې ګورئ ترڅو د دې مفیدو معلومات څخه ځانونه برخمن کړئ. نو دوستانو راځو ټاپک او موضوع ته. کله چې 01 فالټ د انورټر په سکرین باندې شو شي نو د دې فالټ د شو کېدو سبب او لامل دا دی چې د دې اگزاست پین چې دی دا یا خیرن شوی دی یا جام شوی دی او یا دوستانو دا سوی دی. نو دوستانو د دې فالټ د ختمېدو د حل لارې چارې دا دي که چیرې دوستانو دا خیرن شوی او جام شوی وي نو دا صفا کوي نو دا بروشي او برابر بشي او که چیرې دوستانو دا سوی وي نو د دې په ځای ورته نوی بل اگزاست پین دوستانو نصب او کنیکشن کوي. او کله چې 02 فالټ د سولر انورټر په سکرین باندې شو شي د دې لامل دا دی چې سولر انورټر اوور ټمپریچر شوی دی یعنی ګرم شوی دی او عموما سولر انورټر د درې مهمو لاملونو له وجې اوور ټمپریچر کیږي یعنی ډیر زیات ګرمیږي. اول لامل دا دی دوستانو چې کله سولر انورټر په ګرم ځای کې نصب او کنیکشن شوی وي. دوهم لامل د اوورلوډ دی کله چې په دې باندې مصرف اضافه شي. او دریم لامل کله چې سنسر خراب شي او لمنځه لاړ شي. نو راځو دوستانو د سولر انورټر د اوور ټمپریچر کېدو د حل لارو ته. چیرې دوستانو سولر انورټر په ګرم ځای کې نصب او کنیکشن شوی باید دغه ځای څخه دوستانو یخ ځای ته بدل کو او په یخ ځای کې نصب او کنیکشن کو. دوهم دوستانو کچېرې په دې باندې اوورلوډ وي یعنی په دې باندې مصرف زیات وي نو مصرف دوستانو د دې څخه کم کو. او کچېرې دوستانو د دې سنسر خراب شوی وي نو دې ته باید سنسر بدل. او کله چې د سولر انورټر په سکرین باندې 03 فالټ شو کیږي د دې لامل دا دی چې د بیټرۍ د ولټیج فیصدي زیاته شوې ده. د ولټیج د بیټرۍ د فیصدۍ څخه د بیټرو د ولټیج مطابق ولټیج نه د انتخاب شوی. نو دوستانو د دې د حل لارې دا دي که چیرې مونږه ډرای بیټرۍ یعنی وچې بیټرۍ نصب کړي وي دې ته د خپل ولټ مطابق ورته ولټ انتخاب کو. که چیرې مونږه دوستانو لیډ ایسیډ یعنی تیزابي بیټرۍ دې ته نصب او کنیکشن کړي نو د هغې مطابق ورته ولټیج انتخاب. او کله چې د سولر انورټر په سکرین باندې 04 فالټ شو کیږي دا د وارنینګ انډیکیټر ورکوي. د دې لامل دا دی چې بیټرۍ نه فل ډیسچارج شوی دی. نو په دې صورت کې د کومې وی بیټرۍ ترمینل ډیله او یا کاربن شوی دی او یا د کومې وی بیټرۍ سیل خراب شوی دی او یا په دې بیټرۍ نو کې کومه یو بیټرۍ داسې ده چې هغه خراب شوی ده او لمنځه تللې ده. نو دوستانو د دې مشکل د حل کېدو لارې چارې دا دي. اول باید د ټولو بیټرۍ نو ترمینل چیک او ټیسټ شي او ښه مضبوطی دوستانو دا ټیټ شي. دوهم دوستانو د ټولو بیټرۍ نو تیزاب چیک شي. دریم د ټولو بیټرۍ نو ولټ چیک شي. څلورم د ټولو بیټرۍ نو سیلونه چیک شي. نو دوستانو کله چې په دې کې کومه یو بیټرۍ خراب وي باید هغه بیټرۍ دغه بیټرۍ نو څخه لري شي او د هغې بیټرۍ نو د ولټ او امپیر مطابق ورته بله بیټرۍ نصب او کنیکشن شي. او کله چې 05 فالټ د سولر انورټر په سکرین باندې شو کیږي د دې لامل دا دی چې آوټپوټ لوډ کې دوستانو شاټي ده یعنی چې کوم مصرف په دې باندې موږ لګولی دی دغه مصرف کې شاټي ده. په دې حالات کې که چیرې موږ خپل سولر انورټر بار آن کوو او په دې باندې دوستانو دا 05 فالټ راځي نو زمونږ د سولر انورټر IGBP سرکټ چې دی دا خرابوي او زمونږ سولر انورټر چې دی دا له منځه وړي. نو دوستانو د دې مشکل د حل کېدو لارې چارې دا دي چې اول دوستانو موږ خپل لوډونه چې دي دا چیک او ټیسټ کو او هغه لوډ چې شارټ شوی دی یا دوستانو په دې کې شارټ موجود دی هغه ترې لرې کو هغه صحیح کو د هغې نه وروسته دوستانو دوباره ورته خپل انورټر آن. او کله چې د سولر انورټر په سکرین باندې 06 فالټ شو کیږي د دې لامل دا دی چې زموږ الکتریکل ډیوایس برقي سامان آلات دا د ځمکې سره ارت شوی دی او دا دوستانو ځکه په دغه وخت کې ارت لیکیج سرکټ چې دا ټریپ کیږي او بندیږي. نو دوستانو اول باید موږ د خپل برقي سامان آلات هغه الکتریکل ډیوایس چې موږ استعمالو د هغې څخه ارت لیکیج ختم کو یعنی د دې څخه شاټي ختم کو. وروسته دوستانو په نورمال ډول باندې خپل انورټر ته نصب او کنیکشن. او کله چې 09 فالټ د سولر انورټر په سکرین باندې شو شي نو د دې لامل اوورلوډ دی یعنی دوستانو کله چې زمونږ
مصرف چې دی دوستانو دا د سولر انورټر د کیلوواټ څخه زیات شي نو په دې صورت کې دوستانو 0.9 د سولر انورټر په سکرین باندې شو کیږي. نو دوستانو د دې مشکل د حل کېدو لارې چارې دا دي چې اول باید موږ خپل لوډونه مصرفونه دا راکم کو او د کمیدو څخه وروسته دوستانو بیا خپل سولر انورټر په نورمال ډول باندې آن او کله چې 10 نمبر پارت د سولر انورټر په سکرین باندې شو کیږي نو دوستانو د دې علت او سبب دا دی چې د واپډا برخ چې دی دوستانو د دې ولټیج چې دا کم شوی وي د 100 څخه نو ځکه په سکرین باندې دوستانو 10 نمبر پارت راځي. د دې مشکل د ختمېدو د حل لارې چارې دا دي کله چې زمونږ د واپډا برېښنا ولټیج دوستانو د 100 څخه کم وي موږ باید د واپډا برېښنا ته دوستانو ترانسفارمر ولګو. د ترانسفارمر په واسطه باندې 100 ولټ چې دی دوستانو دا په 220 ولټ باندې بدل کو خپل سولر انورټر ته د ترانسفارمر څخه 220 ولټ AC پاور سپلای. کله چې د سولر انورټر په سکرین باندې 15 نمبر فالټ شو کیږي نو د دې سبب او علت دا دی چې د سولر پینل څخه کم ولټیج راځي سولر انورټر نو ځکه په سولر انورټر باندې 15 نمبر فالټ شو کیږي. نو د دې مشکل د ختمېدو حل لارې چارې دا دي دوستانو اول باید د هر سولر پینل دواړه MC4 کنیکټر چیک اوټ شي چې دا خو فالټ شوی نه دي خرابې شوی خو نه دي. دوهم دوستانو د دې ویرونه او کیبلونه خلوص شوی نه دي کاربن شوی خو نه دي خراب شوی خونه دي. دریم د دې د ویر سیزونه خراب او DC خونه دي او څلورم د دې MPPT بورډ خو خراب شوی نه دی. او کله چې د سولر انورټر په سکرین باندې BP پارت شو کیږي د دې علت او سبب دا دی چې سولر انورټر ته بیټرۍ نه دی کنیکشن شوی. د حل لارې چارې دا دي دوستانو چې د تبای ته بیټرۍ نصب او کنیکشن شي ترڅو BP پارت د سولر انورټر د سکرین څخه ختم شي او دوباره د سولر انورټر په سکرین باندې BP پارت شو نشي. نو دوستانو دا زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع چې د سولر انورټر د مهمو پارټونو پر رابطه باندې و. دوستانو که غواړئ بر تخنیک څخه ځانونه برخمن کړئ او خپل هر قسم برقي وسایل په خپلو کورونو کې ترمیم او جوړ کړئ نو دوستانو که تر اوسه پورې مو زما چینل نوي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زما چینل سره سبسکرایب کړئ او که دا ویډیو مو خوښه شوي در سره لایک او شیر کړئ د خپلو ملګرو سره ترڅو خیر او پیدا ټولو ته ورسیږي. دوستانو ستاسې د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه. السلام علیکم.